په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان له کمی او کیفي پلوه یو مجهز پوځ جوړ کړی و. دغو سرتیرو د ملي پوځ، ملي پولیسو او ملي امنیت په تشکیلاتو کې دنده ترسره کوله. د افغان پوځ د قوت یو لوی ټکی د دغو سرتیرو وسلې او تجهیزات و چې د سیمې په کچه سره کم تر سترګو کېدل. ټول دغه تجهیزات د ناټو غړو هیوادونو او په ځانګړې توګه د امریکا له لوري افغانستان ته ورکړل شوي وو. له افغان پوځ سره 3,58,530 میله M14 او M4 ډول امریکایي وسله وه چې په سیمه کې د ډېرو هیوادونو سرتیري یې نه لري. M4 وسله تر ډېره د افغانستان ځانګړو ځواکونو په خاصو عملیاتو کې کاروله. هغه وسله چې د پاکستان او ایران خاص ځواکونه یې هم نه لري. د افغانستان سرتیرو 4,383 امریکایي پیکاوې او 1,6,295 ایټالیایي بریدا او امریکایي ګلاک توپنچې درلودې. افغان پوځیانو همداراز تر 100,000 زیات د شپې دوربینونه، 15,000 عملیاتي مخابرې او له لرې لارې د بمونو د کشف او شنډ پرمختللي وسایل درلود. ملیټري ټایمز په یوې مقالې کې ویلي چې افغان پوځ 42,000 رینجرې درلودې چې ټولې د امریکا د فورت مشهورې کمپنۍ نظامي موټرې وې. دا رینجرې تر ډېره ملي پوځ او پولیسو کارولې. همداراز د حملې ټانګونو شمیر 22,140 او د ضربتي ټانګونو شمیر بیا 640 ښودل شوي دي چې ټول یې په ماشینداره ثقیله وسلو سمبالو. پر دې سربیره افغانستان 155 د ماکس پرو په نامه خاص کمانډوي ټانګونه درلودل چې له ذریعي پوښښ سربیره د مخابروي ارتباطاتو او سختو اقلیمي شرایطو سره د مبارزې په برخه کې بېساري وو. د پوځ په وسایطو کې همداراز 8,000 خاص ترانسپورتي موټر هم شامل وو. د هوایي قواو په برخه کې بیا افغانستان 209 الوتکې درلودې چې ترانسپورتي، کشفي او عملیاتي برخو کې فعالې وې. په دې منځ کې 15 هلیکوپټرې وې چې امریکایي بلاک هاک یې خورا شهرت درلودل. افغانستان همداراز د C-130 په نامه د وسلو او پرسونل د انتقال لپاره خاصې الوتکې درلودې چې کولی یې شول ټولو پوځیانو ته اکمالات وکړي. د عملیاتي او هوایي ګزارونو په برخه کې بیا 30 بله A-29 سوپر ټوکانو الوتکې فعالې وې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شپه او ورځ د عملیاتو د ترسره کولو ظرفیت درلود. په دغو وسلو او وسایطو د افغانستان مجهز سرتیري د سیمې هیوادونو د سترګو اغزي وو او ډیرو سیمه ییزو استخباراتي ادارو هڅه کوله چې افغان پوځ په یو نه یوه لاره په ګونډو کړي.